أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 150-151. دا دوانه آیاتونه مبارک د یهودیانو او د عیسایانو متعلق دي چې هغوی د الله پاک د حکمونو نه انکار کو او د الله د پیغمبرانو نه هم انکار کو او د هغوی حکمونه هم نه منل. د الله او د الله د پیغمبرانو په منځ کې جدایي راوستله. یهودیانو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمانو او په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان نو او زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان نو. حالانکه دا ټول پیغمبران دا د الله پاک د طرف دي. الله پاک د ټولو د نبوت او د رسالت گواهی ورکړې ده. دا ټول رښتینی پیغمبران دي. دغه شان عیسایانو حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، هغه پیغمبر منو. او چې کله زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، د نبوت او د رسالت اعلان وکړو، نو دا غنه انکار وکړو. او بیا دغه خبره د دې يهوديان او عیسایانو الله پاک هم په دې لومبني آیت مبارک کې ذکر کړی دا چې دې دا خبر هم کوي چې منګه بعضې پیغمبران منو او بعضې پیغمبران نه منو. د دې وښکاره اقرار هم کو او د دې په منځ کې ځان له یو دویمه لار جوړول غواړي. ځکه صحیح او روغ لار هغه دا ده چې په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان وي. د یو پیغمبر نه انکار کول دا د ټولو پیغمبرانو نه انکار کول دي. او دلته ورسره د الله نه انکار هم ذکر کړی دی. نو د الله نه خو ډیر کم خلق په دنیا کې منکر دي چې الله نه مني، چې دهریه ورته ویلی شي. هغوی د دنیا دا نظام په خپله روان دی، د دې څوک چلوونکی نشته دی. د یو دهري سره د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره وه. نو په لاره کې یو دریاب راته. د امام ابو حنیفه رحمه الله قصدن د مناظرې دپاره چې کوم وخت مقرر و هغې نه لیټ راغی. نو هغه دهري ورته ووې چې تا لومبنۍ وعده خلافي دا وکړه چې مقرره وخت باندې را نغلې، نو ته به زما سره مناظره څه وکړې؟ نو امام صاحب ورته وفرمایل چې ته زما خبره واوره، که زما دا عذر معقول وي خو ویې منه، او که معقول نه بیا یې مه منه. وایي تا ته څه عذر و چې ته لیټ رالې؟ وایي زه چې د دریاب غاړې ته راغلم نو کشتۍ نه وه،
یو خوا بل خوا مې وکتل چې کشتۍ نشته دی او سړي سره مې د بحث او مناظرې دپاره وخت هم مقرر کړی دی چې اوس به څنګه ځمه په دې کې چې مې وکتل د دې دریاب په غاړه یو ونه ولاړه وه هغه په خپله کټ شوله بیا د هغې نه په خپله تختې جوړې شوې بیا هغه تختې یو ځای شوې کشتۍ ترېنه جوړه شوه په خپله پې میخونه ولګېدل او هغه کشتۍ بیا په خپله چې زه کېناستم کشتۍ کې په خپله روانه شوه په دریاب کې او زه ستا خواله په دې وجه باندې لیټ رالمه نو دې دهري ورته وویې چې دومره لوی دروغ چې ته وایې چې ونه په خپله کټ شوله په خپله تختې شوله په خپله کشتۍ جوړه شوه کشتۍ په خپله روانه شوه دا خو زما عقل نه مني چې څنګه ونه کټ شوه په خپله بغیر د ارې نه بغیر د یو کس د کټ کولو نه بیا تختې ترېنه څنګه جوړې شي بیا کشتۍ څنګه جوړه شوله نو دغه ځای کې ستا عقل کار نه کوي امام صاحب ورته وفرمایل چې ته یو معمولي کشتۍ هغه نه منې چې دا په خپله ونه کټ شوه تختې جوړې شوې کشتۍ جوړه شوله بیا په خپله روانه شوله نو د ټولې دنیا دا نظام دا د یو خالق او مالک نه بغیر څنګه روانېدی او چلېدی شي نو دهري یې لا جواب کو نو ډېر خلق کم خلق دي چې هغه د الله د وجود نه منکر دي الله نه مني او نور څومره یهودیان دي عیسایان دي هندوان دي کافران مشرکان دي دا ټول الله پاک مني چې الله شته دی خو د الله حکمونه نه مني نو دلته انکار د الله ذکر کړی دی چې دی د الله نه انکار کوي نو د الله نه منکر نه دي د الله د حکمونو نه منکر دي او د الله د یو پیغمبر نه انکار کول دا د الله تکذیب کول دي د الله د پیغمبرانو تکذیب کول دي نو په دې وجه باندې دا خبره ذکر کړله چې د یو پیغمبر نه انکار کول د بعضی پیغمبرانو نه انکار کول او بعضی باندې ایمان ساتل دي ته ایمان نشي ویلې بلکې په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړل دا د ایمان تقاضا ده او دینه بغیر انسان مؤمن نشي جوړېدی ان الذين یقینا هغه کسان یکفرون بالله چې هغې انکار کوي د الله پاک د حکمونو نه د الله نه خو منکر نه دي ځکه چې د کافران نه وایي که ته تپوس وکړې څلېرویشتمه پاره کې او نورو ځایونو کې هم دا خبره شته دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض که ته د دوی نه تپوس وکړې چې د اسمانونو او ځمکې چا پیدا کړي دي لیقولن الله نو دوی به ووایي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي دا مني چې د اسمانونه الله پیدا کړي دي د ځمکې الله پیدا کړي دي او که ته ترېنه دا تپوس وکړې من خلقکم چې تاسو چا پیدا کړي نو دا نه وي چې موږ د بوتانو پیدا کړي وو بلکې دی وایي چې الله پاک موږ هم پیدا کړي وو خو د الله حکمونه نه مني الله مني خو حکمونه نه مني نو کم خلق چې د الله د حکمونو نه انکار کوي ورسوله او د هغه د پیغمبرانو نه او د هغې د حکمونو نه انکار کوي ویریدون او هغې غواړي ان یفرقوا دا خبره چې دی جدایي راولي بین الله د الله په منځ کې ورسوله او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې نو د الله حکم او د الله د پیغمبرانو حکم دا ټول د الله پاک حکمونه دي نو دی پکې جدایي راولي کله د الله د حکم نه انکار کله د پیغمبر د حکم نه انکار کوي ویقولون او وایي دا کافران یهودیان عیسایان مشرکان نؤمن ببعض نؤمنو منګه ایمان راوړو ببعض په بعضې پیغمبرانو باندې لکه مشرکانو به ویل موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې هغې پیغمبر منو چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی خو د نبی علیه السلام نه انکار کو ونکفرو او دا یهودیان عیسایان او کافران او مشرکان وی ونکفرو منګه انکار کو ببعض د بعضې پیغمبرانو نه نو په خپل اقرار وکړه دغه غیر مسلمو خلقو که یهودیان دي که عیسایان دي کافران مشرکان دي چې موږ بعضې پیغمبران منو او بعضې نه منو ویریدون او دوی غواړي ان یتخذوا دا چې دی جوړه کړي بین ذالک په منځ د دې دواړو خبرو کې سبیلا یوه نوې لار د ځان دپاره ځکه د ټولو پیغمبرانو نه هم انکار نه کوو او په ټولو پیغمبرانو ایمان هم نه راوړو نو په منځ منځ کې ځان له یوه لار جوړوله چې هغه قابل قبول نه ده
اوس د دې کفر الله پاک بیانې چې د بعض پیغمبرانو نه انکار کول یا د یو پیغمبر نه انکار کول دا د ټولو نه به انکار شمار کیږي. نو بعض پیغمبران منل او هغه ایمان الله پاک د دې نه دی قبول کړي. اولئک دغه کسان هم الکافرون دوی کافران دي حقا یقیني طور باندې دا صحیح کافران دي او ښکاره کافران دي. دغه ایمان د دې قبول نه دی چې دی وی زمونږ فلانی پیغمبر باندې ایمان دی. واعتدنا او مونږ تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د پاره عذابا داسې عذاب مهینا چې رسوا کوونکی دی هغوی لره. کافرانو مشرکانو ته منافقانو ته غیر مسلمو ته چې کوم عذاب ورکولی شي په جهنم کې نو دا به د هغې د ذلت او د رسوایۍ دپاره وي او چې کوم ګناهګار مؤمنان دي هغې ته الله پاک عذاب ورکوي نو دا به د ذلت او د رسوایۍ دپاره نه وي بلکې دا به د ګناهونو نه د پاکولو دپاره چې د ګناه نه پاک شي او جنت ته پاک صاف داخل شي. ان الذين یقینا اغه کسان یکفرون بالله چاغي انکار کوي د الله پاک د حکمونو نه ورسله او د هغه د پیغمبرانو نه انکار کوي او د هغې د حکمونو نه انکار کوي ويريدون او هغې غواړي ان يفرقوا دا چې هغې جدایي پیدا کی جدایي راولي بین الله د الله پاک په منځ کې ورسله او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې ويقولون او هغې وایي نؤمن ببعض منګه ایمان راوړو په بعضې پیغمبرانو ونکفر او منګه انکار کو ببعض د بعضې نورو پیغمبرانو نه. نو څنګه چې د پیغمبر نه انکار کول کفر دی دغه شان د پیغمبر د یو حکم نه انکار کول دام کفر دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شروع شو نو یوه ډله داسې وه چې هغې د زکات نه انکار وکړو. وی زکات حکم نبی علیه السلام ته خذ من اموالهم صدقه چې تو د دې مالونو نه زکات اخله. وی دا حکم د نبی علیه السلام سره خاصو چې کله نبی علیه السلام وفات شو بس د زکات حکم ختم شو مونږ او زکات نه ورکو. حالانکه هغې کلمه هم ویله هغې منځونه هم کول هغې روجې هم نیولې هغې حجم کو هغې جهادم کو په هر یو حکم باندې عمل کو خو صرف د زکات نه انکار وکړو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغې خلاف د جهاد اعلان وکړو. بعضې خلق په دې باندې مطمئن نو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې خیر دی مونځ کوي روژه نیسي حج ادا کوي نور احکام د اسلام منی عمل پې کوي کلمې ویلې ده نو خیر د دې زکات کې ورسره ګزاره وکړه په طریقه باندې پویه که. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې نن د زکات نه انکار وکړو سبا به د مونځ نه انکار وکړي بل ورځ به د روژې نه انکار وکړي بل ورځ به د حج نه انکار وکړي بل ورځ بیا د بل څیز نه انکار وکړي. نو د یو څیز نه د یو حکم نه انکار کول دا د ټولو نه انکار شمار کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې سره داسې جهاد وکړو څنګه چې د غیر مسلمو سره جهاد کیږي. نو معلومه شوله چې د یو پیغمبر نه څنګه انکار کول کفر دی دغه شان د دین د یو فرض حکم نه انکار کول دام کفر شمار کیږي. هغې خلقو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جهاد وکړو. ویریدون او دوی غواړي ان یتخذوا دا چې دوی جوړه کړي بین ذالک د دې دواړو په منځ کې چې نه انکار کوي د ټولو نه او نه ایمان راوړي په ټولو پیغمبرانو د دې په منځ کې ځان له یوه لار جوړول غواړي بین ذالک په منځ د دې دواړو کې سبیله یوه نوې لار. اولئک دغه کسان هم الکافرون دی کافران دی حقا یقیني طور باندې واعتدنا للکافرین او موږ تیار کړی دی د کافرانو دپاره عذابا مهینا عذاب رسوا کوونکی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. باچا رحمان جی صاحب عمرې ته روان دی، دعا ورته وکړئ چې الله پاک د دې د عمرې دا سفر آسان کړي. الله پاک دا سفر په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسه. د سفر د حادثاتو نه، زمینی حادثات دي، آسمانی حادثات دي، د سفر د تکلیفونو نه، مشقتونو نه الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي او د کور نه روانېدو نه واخلي تر واپس راتللو پورې الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي. روغ صحت ورته ورکړي. بیبي ور سره روانه ده، هغې ته هم دعا کوي چې هغې ته هم الله پاک روغ صحت ورکړي او الله پاک دعاونو ته د ډېرو نیکو اعمالو، د عمرو، د طوافونو، د دعاګانو او د مقبول او د مبرور عبادتونو توفیق ورته ورکړي او الله پاک د دې دا سفر قبول او منظور وګرځي او الله پاک دا سفر ورته آسان کړي. قدم په قدم باندې د اسانۍ، د سهولت او د عافیت معامله ورسره وکړي او دغه مبارک سفر د عمرې د حج زمونږ د ټولو په ژوند کې الله پاک دغه مبارک سفر بار بار نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.